تا خو ټوله ځواني په ټیک ټاک کې او په پبجي کې دې خاورې کړه لاړ شي فیسبوک کولاو کې دغه ټیم کې د الله یاره نه وي صرف د دین خبرې په جومات کې کوه صرف د دین خبرې په جومات کې کوه دینداري په جومات کې دینداري صرف په درس کې بیا چې فیسبوک کولاو که جنکوت هم ګوره سندرې مه اوره ډمتوب هم ګوره هر څه ګوره بیا جایز دي او یاره لویه ورځ را روانه ده بس الله دې رحم وکړي د دې لویې ورځې نه ته دومره نه یېرېږې چې فیسبوک کې حرام شي نه ګورې نور له پاتې څه شو موږ که په ځان باندې حرام شی بند کړو په دې کې پیسې لګي پیسې پکې لګي وخت پکې لګي بدن لګي څه قرباني لګي هغه چې څه قرباني پکې نه لګي هغه قرباني موږ نشو کولی دا قرباني له پرېږده چې ته بدن ولګي او دا قرباني پرېږده چې ته پیسې ولګي او دا قرباني پرېږده ته وخت ورکړي وخت ورکړه د الله دین له څه وخت به ورکړي بعض وایي نه بس پلاني نه ښیم 5 وخته لمونځ کوو که ورته وایي چې راشه وروره 1 ګنټه درس 50 منټه درس 100 عذرونه به بیان کړي 100 عذرونه به دې بیان کړي ورته وایي راشه نن د کرکټ میچ ګورو ورب الکعبه که د سره 10 ګنټې کرکټ ته کښېنه نه زما نوم به بدل کړي 10 ګنټې که دې فیسبوک ته د شپې چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري او دې طلایي ته وخیږي که دې د شپې ګنټه فیسبوک ته نه کښېني زما دا نوم بدل کړه ګنټه خو ما ډېر کم ووایي خو سهاره پورې ناست راشه ورور درس قرآن و حدیث واوري که نه که پوست قالین دی که ایسیان چلي که پنکې چلي که هر څه برابر دي قرآن او حدیث واوره دا خو لا فري دی لکه قرآن کې الله ډېرو ځایونو کې د پیغمبر ته ویلي پیغمبره دې مشرکانو ته ووایي چې تاسو نه څه پیسې خو نه غواړم دا خو له د دعوت سره روان دی پرېږده دا حال او که داسې ووایي چې کوم کس چې درس ته راځي هغه به 100 ریاله ورکوي الا من رحمه ربي بعض هغه به ویلي چې الله پرې رحم کوي خبر چې د ډېر نادر ډېر نادر ډېر ښه مبالغه پکې کوم ښه مبالغه پکې کوم نو پرېږده کې دا حال دی موږ د الله دین له وخت نه شو یاره غټه ورځ را روانه غټې ورځې لپاره څه کول غواړي